بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو زور اتلیم تاسو ګورئ وایس اپ سواد چراغ د مټه علاقه ده او بیا د پمټه کې شکردرې ته راغلیو. د شکردرې نوم چې واورې د شینو واړه خان د سړی په ذهن او په سترګو کې او په نظر کې راځي. واړه خان د یوې خوږې غړۍ سختن د یو جادوګر आवाज سختن را سره موجود دی. د ډېرې مودې نه پس چې دی نو د سکرین په شیشه باندې تاسو ته درښکارېږي. واړه خان به تاسو پیژنئ چې یاره د دې علاقې بیا په خصوصي توګه د سوات په هغه فنکارانو کې او په هغه خوږو غړو کې شمار دی چې د لرې پرتو سیمو نه د علاقو نه او د ضلعو نه به خلک د دوی پروګرامونو له راتلو. پروګرامونه به ډېر زیات خواږه او زړه راښکونکي پروګرامونه به یې کول. قسم قسم سندرې، لوبې، سندریزې او چاربیتې به دوی ویلې. نن د دوی خواله راغلي یو، د دوی د ژوند ژواک څنګه تیریږي، د دوی د ژوند او د زندګۍ په اړه به خبرې اترې کیږي او بیا د هغوی د تیر شوي پن په اړه باندې به هم خبرې اترې د هغوی سره کوو. زه دې زمانه دا پوښتنه وکړه نو زه خو ګلوکار وم، دغه خو اوس بیمار شوی یم. هغه اواز او هغه هر سره او دا رانه تللي د دې غټه منله چې زما دونه تپوس یې وکړو دغه یې وکړو. مهرباني ستاسو هم چې تاسو موږ له وخت راکړلو. واړه خان جادوګر غږ لرلو، ډېره خواږۍ لرل په خپل اواز کې، په هغه خپل وخت کې. هغه مینوال، هغه اوریدونکي د اوسه پورې ستاسو پوښتنه کړې ده چېرته یاره واړه خان ژوندی دی، شته په دنیا کې، نشته دی؟ هغه کوله به یې، خو خبره چې دنه ده اوس اوږدې لاړه. لاول کې به هر سړي پوښتنه کوله. اوس چې زما دا درېیم کال د بیمارۍ شروع شو نو داسې ورو هغه ملګري ټول لکه لاړه او دغه شو زما نه. او اوس مې ونیم تن چې ته تپوس کوي او نور څوک تپوس مې هم څوک نه کوي. دا وجه څه کېدای شي چې یاره ستا الله پاک تعالی هغه قدرتي اواز درکړی و، قدرتي خواږه غړۍ درکړې وه، او د لرې پرتو سیمو نه څنګه چې ما ذکر وکړلو چې خلک به ستاسو پروګرامونو ته تږي ناسو، ستاسو پروګرامونو ته به راتلل او ستاسو سره به میلاوېدل. بیا هم دغه خلک چې دي ستاسو تپوس پوښتنه نه کوي چې واړه خان په دنیا شته او که نشته دی. نو اوس څوک نشته، دا خبره اوږدې لاړه، یو څوک تپوس نه کوي او داسې خاص یو نیم کس پکې راځي، نور څوک نشته. ژوند مو څنګه تیریږي، حالات څنګه تیریږي په وطن کې دننه؟ ولې چې که موږ وګورو یو خوا زموږ په ملک کې او بیا په خصوصي توګه په سوات کې چې د کارونه، روزګارونه، بېروزګاري ډېره زیاته شوې ده. حالات مو څنګه تیریږي، معیشت مو څنګه دی، او بیا د هغې سره سره ستاسو د علاج معالجې دپاره تاسو څه کوئ؟ نور کارونه مارونه نشته دلې. مخکې ما څه زمینداره اخوا دېخوا کول، د هغې نه مو ته ما دا لس خپې مې کار نه کوي. تاسو ته د پالج اټک شوی دی؟ دا رګونه مې را خراب شوي دي په دې وجود کې چې ته غټ رګ دی پیړ وی هغه کمزوری شو دی. لکه ډاکټرانو صاحبانو له تلي د دغه علاج دپاره سره اوس هم داخلي ما سیدو کې او داخلي مو داسې په میاشت بعد دا لکه زه مهینې لزما. ډاکټران صاحبان څه وایي چې ممکنه ده چې ستاسو دغه بیماري، ناروغي، مرض چې دی دا به ټیک شي؟ دا به ټیک شي وایو، خو لکه وخت خالي وایي دا دې رګونه مسله چې ده دا ډېره پیچیده ده. خپل وخت، خپله ځواني او خپله هلکوالی درته یادېږي او دغه وختونه؟ ډېر زیات راته یادېږي. اوس زموږ ملګري مونږ به داسې ګرځېدو، دا غار څه نه وتی، مار څه رامن بند شوی.
ستاسو د پن ستاسو د پیړ ملګری ستاسو تپوس پوښتنه کوي ولې چې هغه ستاسو سره واقف وو کوي پوښتنه کوي خو هغه هم دغه شو دا شی د اوږدې شو یو پیره دوه درې څلور راله ښه ډېر خو پوه شو چې دا بیماري ښه کېدو نه ده دغه ورو په شا شو. صحیح ده. هغه ملګري هغه یاران هغه دوستان چې ستا د میپل غړي وو ستا د هغه پیړ ملګري وو چې ستا سره په هغه پروګرام کې به حصې اخیستلې په هغې کې یو څو نومونه تاسو ته یاد دي چې هغه ملګري وو زمونږ هغه نومونه رانه اوس هم یار شو دی دا بیماري زما پرې سر هم ده نه هغه نومونه هغه هر سره یې زما نه هغه کړي صحیح ده ګډوډ کړي وو. زما خو دومره وخت او زما دومره عمر نه دی خو ما اورېدلی دي چې بخت مشال ورسره سلطنت خان د دغه ساري واړه خان تاسو چې کوم یې او نور داسې نور ملګري به هم وي چې هغه موږ ته خو نه دي یاد خو یاره د دوی د پیړ دغه ملګري وو چې یاره خوږې غړې یې لرلې خواږه اوازونه یې لرل دا د دې سوات جو موږ وخواله دا هغو په موږ کې دپاره خو چې هغه د پورې غاړې و زه د را پورې غاړې وم. صحیح ده. فرق دا و چې د هغه دی وم خو د نور سره مې اوس تعلقه شته او مې تپوس کوي په هېڅ هفته کې مې تپوس کوي یو ځله نور محمدي نور کوم چې د کوړک سیمې سره تعلق لري شاعر دی یو تکړه شاعر دی او زیاتره لوبې او سندرې چې دي هغه به واړه خان او بخت مشال په خپلو اوازونو کې ښایسته ښایسته غړۍ لرلې هغوی راویستل داسې څه یاد دي درته واړه خان چې د نور محمدي نور یو څو کړۍ را سره شریکې کوي ما ته خو یاد دي خو زما د اواز خبرې نشم کولی نه هغه په معمولي یو دوو ټکو کې چې یاره دغه زما خو د خوښې کلام و او دغه ما زیاتره ویلی ما خو ډېر شی لکه ویلي دغه او خو لکه زما زه د اواز سلوکوټې پتې زه کوم بیا لمنډه کار نه کوي نه جي نه موږ تاسو نه په عذابول کول غواړو چې یاره تاسو ته د تکلیف میلاو شي موږ نه تکلیف له راغلي او نه غواړو چې یاره ستاسو د زړه ازار شي خو دوه بیته درې بیته په ساده الفاظو کې را سره دغه شریک کړي. مهرباني خوشحاله اوسئ قدرمنو کتونکو دا د سوات د سیمې شکردرې هغه ستوری دی چې په هغه وختونو کې به هغه محفلونو کې د دوی هغه ورتګ د دوی انتظار ته به خلک سترګې په لارو چې یاره واړه خان به راځي او محفل له به ښکلا ورکوي د هغه محفل د ښکلا دپاره چې دی د لرې پرتو سیمو نه به د دوی پروګرامونو ته زیاتره خلک راتلل نن هغه په داسې حال دی چې څوک یې تپوس پوښتنې لره راځي زموږ په ملک کې دا کمی دی چې زموږ د یو فنکار زموږ د یو سندرغاړي زموږ د یو خوږژبي فنکارانو او شاعرانو چې کله هم ځواني وه او په خپل هغه زور کې و په خپل طاقت کې و او په خپل اواز کې و نو هر چا به یې عزت کوو هر چا به یې تپوس پوښتنه کوله نن سبا د دغه خلکو تپوس پوښتنه نشته دی نوم نشان وی ختم شوی دی د هغوی خلکو واړه خان په زړه مو څه وي نو زموږ کتونکو سره تاسو شریکولی شئ جي زما خو په زړه بلکل څه نه یې بیماري د هر څه نه ایستلی یم دغه شو بس کېنولی م او قدرمنو کتونکو یو عاجزه خوی انسان دی اخلاصمن انسان دی مونږ چې ولیدو نو ډېر زیات خوشحاله شو چې یاره تاسو راغلي یئ تاسو زموږ مهربانۍ مونږ د یو څو لحظو دپاره د دوی خواله رالو چې یاره دوی ته تسلي ومیلاو شي چې آیا څوک شته دی زموږ تپوس پوښتنه کوي او په دغه غرض رالو چې یاره زموږ زیاتره زاړه هغه پخواني مشران چې د دوی پروګرامونو به یې کتل او اورېدل چې هغوی ته واړه خان وښایو چې یاره واړه خان په څه حال دی د دوی سندرې د دوی هغه فنکاري او هغه اوازونه چې دي هغه اوس نشته دی او واړه خان هغه نه دی
کوم چې به ستاسو محفلونو له ښکلاګانې ورکولې رڼاګانې او ځلاګانې به ورکولې ستاسو په هر ښادۍ او ستاسو په هر واده کې به د واړه خان اواز چې دی هغه شامل و بغیر د دوی د اواز نه به ستاسو هغه خوشحالي نیمګړې وه. قدرمنو کتونکو د بل پروګرام پورې زه وراتل ورکې اجازت تاسو چې چېرته هم یې ښاد اوسئ آباد اوسئ موږ په خپلو دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ. کور مو ودان د لوی الله په امان.